بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ټوله ثنا د هغه الله د پاره ده چې د اسمانونو او د ځمکې د هر شي مالک دی او په آخرت کې هم د هغه د پاره ثنا ده. هغه د حکمت خاوند او باخبره دی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يغرج فيها وهو الرحيم الغفور. سچ پزمکه کې ننوزي او سچ د هغې نه روزي، سچ د اسمانه راکوزیږي او سچ ورته خیږي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډېر مهربان او بخښونکی دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يغزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کفار وایي چې په موږ به قیامت را نشي. دی ته ووایه قسم دی زما په عالم الغیب پروردګار، هغه به په تاسو راشي. د هغه نه یو بصري په اندازه څه شی نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه د بصري نه غټ او نه د هغه نه پچونه. هر څه په یو ښکاره کتاب کې درج دی. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق کریم. او قیامت به د دې دپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او ښه اعمال یې کړي دي. د هغو دپاره بخښنه ده او د عزت روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم خلکو چې زمون د آیاتونو د مغلوبولو دپاره خپل کوشش کړی دی، د هغو دپاره بدترین قسم دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم، چاته چې معلومه ده هغه خپوهیږي سچ ستا د پروردګار لخوا پتا نازل کړی شوی دی. هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او تعریف شوي خدای لاره ښایي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. او کافران خلکو ته وایي راشئ مونږ تاسو ته یو داسې سړی وښایو چې تاسو ته خبر درکوي چې کله چې تاسو مړه شئ او بالکل زرې زرې شئ نو تاسو به بیا د نوي سره پیدا کړی شئ. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. مونږ نشو ویلې چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي، کلیونتوب پرې راغلی دی. نه، بلکې کم خلک چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي.
او هغوی په لرې ګمراهۍ کې دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دی هیڅ کله هغه اسمان او ځمکه نه ده لیدلې چې د دې د وړاندې رستونه راچاپېر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دی به په ځمکه کې ننباسو یا به د آسمان څه ټوټې په دې راوغورځوو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده دپاره یوه نښه ده چې د الله خواته ورګرځېدونکی وي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وأنا له الحديد. او مونږ په داود باندې خپل فضل وکړو او مونږ حکم وکړو چې ای غرونو د هغه سره تسبیح وایه او هم دغه حکم مونږ مارغانو ته هم وکړو. مونږ اوسپنه د هغه دپاره پسته کړه أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. چې ته زغرې جوړې کړه یعنی د جنگ لباس او د هغه جوړونه کړی په سم اندازه وساته. ای آل داود نیک عمل وکړئ تاسو چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. او د سلیمان د پاره مونږ باد تابع کړو. د سحر مزل به د هغې د یوې میاشتې و او د ماښام مزل به د هغې یوې میاشتې و. مونږ د هغه د پاره د ویلې شوې تانبې چینه وبهوله او داسې پیریانم د هغه تابع کړل چې د خپل پروردګار په حکم د هغه په مخ کې کار کولو. د هغونه چې هر څوک زمونږ د حکم نه سرکشي وکړي په هغه باندې به مونږ په آخرت کې لمبه شوي اور خواندو سکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. او سبا چې سلیمان غوښتل نو پیریانو به هغه جوړول مثلا کلاګانې تصویرونه مجسمې د لوی لوی تالابونو عمره لګنونه او په نغرو باندې د خپله ځایه نه خوځېدونکي درانه دیګونه. ای آل داود عمل وکړئ د شکر پکړل لاره زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې په سلیمان باندې مونږ د مرګ حکم ولیږلو نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی څه شی د هغه چینجي نه سوا نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې طریقه کله چې سلیمان راولوېدو نو پیریانو ته دا خبره ښکاره شوه چې که دی په غیبو باندې پوهېدونکي وې
نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي. یعنی د سلیمان علیه السلام په زمانه کې مشهوره وه چې پیریان په غیب پوهیږي، مګر الله تعالی د سلیمان علیه السلام په مرګ دا خبره ښکاره کړه چې پیریانو سره د غیب علم نه و. لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم د پاره د هغو په هم هغه اوسېدو ځای کې یوه نښه موجوده وه. دوه باغونه وو، ښي او کیڼ لوري ته. موږ دې ته حکم کړی و د خپل پروردګار درکړي روزي خورئ او د هغه شکر ادا کوئ. دا ښار دی ښه او سوتره او پروردګار دی بخونکی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حمد وأثل وشيء من سدر قليل. مگر هغوی د حق نه مخ واړو، په آخر کې مونږ په هغو باندې نړونکی سیلاب ولیږو او د هغو د مخکیني دوه باغونو په ځای دوه نور داسې باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې او بېمزې میوې وې او د غز ونې وې او څه پکې د بیرو ونې وې. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دا و د هغو د ناشکرۍ بدله چې مونږ هغو ته ورکړه او مونږ دغسې سخته سزا لوی ناشکرو ته ورکوو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او مونږ د هغو د کلیو ترمنځه چې مونږ هغو ته برکت په برخه کړی وو، یو څو کلی نور هم آباد کړي وو چې په ښکار لاره باندې وو او په هغو کې د سفر منزلونه یوې اندازې سره مقرر کړي وو. په دغو لارو کې شپه او ورځ په امن او امان سره وګرځئ راوګرځئ. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی بیا هم وویل ای زمونږ پروردګاره زمونږ د سفر فاصلې اوږدې کړه. هغوی په خپل ځان په خپله ظلم وکړ. په آخر کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی بیخي تار په تار کړل. یقینا په دې کې د هر هغه چا دپاره عبرت دی چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. د هغو په باب شیطان خپل ګمان صحیح وموندو او هغوی ټول د هم هغه تابعداري شول سوا د یوې وړې ډلې نه چې مؤمنان وو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك
وربك على كل شيء حفيظ. د شیطان یعنی ابلیس په هغو باندې څه زور دباو نه و مګر څه چې وشول هغه د دې کبله وشول چې موږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه د پلو په شک کې لوېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې نگهبان دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے پیغمبر دیتا وایا چې خپل هاغه معبودان وبلئ چې تاسو هغه د الله نه سوا خپل معبودان ګمان کوئ. هغه نه خو په اسمانونو کې د یو بصري په اندازه د څه شي اختیار لري او نه په ځمکه کې. هغه د اسمان او ځمکې په ملکیت کې برخوال هم نه دي. د هغو نه هیڅ یو د الله مددګار هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په حضور کې څه شفاعت هم د چا د پاره ګټور کېدی نشي سوا د هغه چا چې د هغه د پاره الله د شفاعت اجازت ورکړی وي ان تر دې پورې چې کله د خلکو د زړونو نه وارخطایي لرې شي نو هغوی به د سفارش کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسو پروردګار څه جواب درکړو. هغوی به ووایي چې سم جواب راکړی شوی دی او هغه لوړ او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اے پیغمبر د دینه پوښتنه وکړه چې څوک تاسو ته د آسمانونو او د ځمکې نه روزي درکوي. ووایه الله. واورئ اوس هرومرو د مونږ او ستاسو نه یو یقینا په یو لوري سمه لاره دی یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دیته ووایه کومه ګناه چې مونږ کړې وي د هغه څه پوښتنه به د تاسو نه کیږي او څه چې تاسو کوئ د هغه پوښتنه به مونږ نه ونه شي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ووایا زمون پروردگار به مونږ راغونډ کړي بیا به زمون په منځ کې سمه صحیح فیصله وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. دیته ووایا ماته یې لږې را څرګنده کړه چې هغه کمې هستۍ دي چې تاسو هغوی د هغه سره شریکې کړي دي. هیڅکله نه د ستر قدرت او د حکمت مالک خو فقط هم هغه الله دی. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته د ټولو انسانانو د پاره زیری ورکوونکې او ویرونکې لېږلی خو زیاتره خلک بې علمه دي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
دیتانا پختنه کوي چې هغه یعنی قیامت واده به کله ترسره شي که تاسو رښتیني یئ. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. جواب ورکړه ستاسو د پاره د یوې داسې ورځې نیټه مقرره شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسو پوره یو ساعت تاخیر راوستی شئ او نه وړاندې تلی شئ او نه پوره یو ساعت مخکې څوک هغه راوستی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. دغه کافران وایي چې مونږ به هیڅ کله دا قرآن ونه منو او نه به د نه مخکې راغلي کتابونه ومنو. کاش کې ته د دې حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دي په یو بل باندې الزام لګوي. کمزوري کسان به یعنی بغیر د خپل سوچ نه د نورو خلکو په لارو ځي. نو لویو کسانو ته یعنی لیډرانو ته ووایي چې که تاسو نه وای نو مونږ به مؤمنان شوي وو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هاغه لوی خلق یعنی تکبر کون کی با دغه کمزورو خلقو ته جواب ورکړي آیا مونږ تاسو د هغه هدایت نه منې کړي وای چې تاسو ته راغلی وو؟ نه بلکې تاسو په خپله مجرمان وای. فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. د دې په جواب کې به هغه کمزوري خلک به دغو تکبر کوونکو ته ووایي نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسو مونږ ته ویل چې مونږ دې د الله نه منکر شو او نور د هغه سره شریکان وګرځو. په آخر کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او مونږ به د دغو منکرانو په غاړه کې زنځیرونه واچو. آیا د دغو خلکو دپاره د دې نه سوا چې څنګه یې اعمال وو هم هغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کیدی شي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دي شوي چې مونږ کم کلي ته یو آګاه کوونکی لیږلی وي او د هغه کلي خوشحالو خلکو یعنی مشرانو دا نه وي ویلي چې کم پیغام چې تاسو راوړی دی مونږ هغه نه منو. فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
هغوی تل هم دا ویل چې موږ د تاسو نه زیات مالونه او اولادونه لرو او موږ هیڅ کله سزا میندونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا وایا زما پروردگار چې چاته وغواړي فراغ روزی ورکوي او چاته چې خوښه شي د هغه روزی تنګوي، خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه ندي چې تاسو مونږ ته نږدې کوي. څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي هم دغه خلک دي چې د هغو دپاره د هغو د عمل 2 چنده اجر دی او هغوی به په دنګو او اسکو ماڼیو کې به ډاډه اوسیږي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتې شو هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو دپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اے پیغمبر دیتا وایا زما پروردگار چې د خپلو بندگانو نه چې چاته اراده وشي فراغ روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسو لګوئ د هغه په ځای هم هغه تاسو ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. پکم ورځ چې هغه ټول انسانان راغون کړي بیا به د فرښتو نه پوښتنه وکړي آیا دغو خلکو ستاسو بندگی کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به جواب کې وایي چې پاک دی ستا ذات زموږ ولی خو هم ته یې دی نه دي په اصل کې دی زموږ عبادت نه کولو بلکې د شیطانانو عبادت به یې کولو. د دې نه زیاترو په هغوی باندې ایمان راوړی و. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به مونږ ووایو چې نن د تاسو نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان او مونږ به ظالمانو ته ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسو هغه درو ګاڼه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
دیتا چې کله زمونږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کیږي نو دی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسو د هغو معبودانو نه واړوي چې د هغو عبادت ستاسو پلارانو نیکونو کولو، او وایي چې دا قرآن محض د ځانه جوړ شوي دروغ دي. دغو کافرانو ته چې کله حق راغی بیا هم د دې هم دا وینا وه چې دا خو ښکاره جادو دی. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. په داسې حال کې چې نه موږ دغو خلکو ته مخکې کم کتاب ورکړی و چې دی هغه لوستی وی، او نه هم د تا نه مخکې دی ته څوک ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. د دین مخکې تیرو شوو خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي، څه چې مونږ هغو ته ورکړي وو د هغې د 10مې برخې ته هم دی نه دي رسېدلي. نو کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل بیا وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دی ته وایا چې زه تاسو ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم، د خدای د پاره تاسو یو او دوه یو ځای شئ او خپل مازغه وجنګوئ او فکر وکړئ ستاسو په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي، هغه خو د یو سخت عذاب د راتګ نه مخکې ستاسو متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دی ته وایا که ما د تاسو نه څه اجرت غوښتی وي نو هغه دې هم دا تاسو ته مبارک وي، زما اجر خو په الله دی او هغه په هر څه باندې ګواه دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام العيوب. دی ته وایا زما پروردگار ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو غیبو باندې پوهېدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وایا حق راغلی دی، باطل نه خو مخکې څه کولی شول او نه به اوس څه وکړي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. دی ته وایا که زه ګمراه شوم نو زما د ګمراهۍ وبال زما په غاړه دی، او که زه په سمه لار یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما پروردګار یې ما ته رالیږي، هغه هر څه اوري او پوره نږدې دی. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. کاش کې ته دی په هغه وخت کې ووینې چې کله دی وارخطا شوي او د تېښتې یو صورت به هم نه وي بلکې د ډېر نږدې ځایه به ونیول شي. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
په هغه وخت کې به دی وایي چې موږ په دغه قرآن ایمان راوړو په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. فقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. د دې نه مخکې دی کفر کړی و او بې د تحقیق نه د لرې لرې نه خبرې پیوندولې. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشعيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. په هغه وخت کې چې د کم شي هیله کوونکي وي د هغه نه به محروم کړی شي لکه څنګه چې د دې نه مخکې هم د دې غونتې ډلې محروم کړی شوي وو هغوی هم د دې غونتې په شک کې لوېدلي وو. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.